سلامونه وخت مو بخیر دی اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زیور فرید له ګلبدین سره د نامناسب چلن له امله جریمه شو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیواله شورا د متحده عربي اماراتو کرکټ ملي لوبډله لوبغاړی زیور فرید جریمه کړی دی او د جریمې کولو له امل یې دا دی چې هغه له ګلبدین نایب سره نامناسب چلن کړی و. د معلوماتو له مخې د متحده عربي اماراتو توپ اچونکی زیور فرید ګلبدین نایب ته د هغه د اسټایل کولو له جریمه شو او د هغه جریمه دا ده چې سپورتي اخلاقي نمرې یې هم کمې شوې او که دا کار بیا تکرار کړي ممکن د ځینو لوبو له بندیز سره مخامخ شي. زیور فرید له افغانستان په وروستۍ لوبه کې ګلبدین نایب آوټ کړ او له هغې وروسته قصداً هغه په مخ کې ودرېده او د ګلبدین همغه سټایل یې و چې هغه یې د لوبغاړو د سوځولو په خوشحالۍ کې کوي. د کرکټ نړیواله شورا وایي د فرید دا کړنه یې سپورتي اخلاق خلاف و او همدې له امله یې هغه یو منفي نمره ورکړه. همدغه راز په دغه لوبه کې هم متحده عربي امارات لوبډلې هم جریمه شوه. د کرکټ نړیواله شورا وایي متحده عربي اماراتو لوبډلې په درېیمه شل اوریزه لوبه کې په خپل ټاکلي وخت اورونه ترسره نه کړ او د سلو اورید سره یې مخ شو چې له امله یې د لوبې فیس 100% جریمه کړ. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.